رافع ابن عبدالله وای هشام ما ته وویل چې تا ته زه یو واقعه بیانوم چې په دې خپلو غوږونو ما اورېدلې ده او ما په دې خپلو سترګو باندې هغه لیدلې ده. ما ورته وویل چې ای ابوالولید بیان یې که راته. نو هغه وویل چې 83 هجري سنه کې موږ د بصرې څخه خلک ملګري شو او د روم په علاقه باندې انګریزانو باندې موږ حمله وکړه او څه قلاګانې وې چې هغه موږ محاصره کړې وې د جنګ موقع ده. نو زموږ سره یو کس دی سعید بن حرب، د به ډېر زیات خدمتونه کول. موږ به نمبر په نمبر خدمت کوو، پخلی او داسې د سورلو حفاظت، د خیمو حفاظت. د به عبادت ډېر زیات کوو او بل څوک به خدمت ته نه پرېښودل. یو ورځ د عبادت کوو، زما سره یو ځای شپه راغله اتفاقا. ما چې وکتل وایي ټوله شپه چې ما د محنت ولید ډېر زیات کړاوې کوه په عبادت. چې سهار شه ما ورته وویل چې لږ په ځان رحم وکړه، ستا د دې سترګو او ستا د دې بدن هم په تا باندې حق شته دی. د ورځې جنګ کې د شپې عبادتونه کې. نو هغه وویل چې یو څو ورځې دي په شمار او سبا او بېګا مرګ دی. نو زه لګیا یم چې څه نه څه عمل وکړم د الله رب العالمین د رضا دپاره، داسې کارونه زه وکړم چې الله زما نه خوشحاله شي. دې کې وایي خلک لاړ د معرکې په دې میدان کې خواره شو، کوم چې د جنګ میدان دی، او ما ودې پاتې شو. نو ما ورته وویل چې زه اوس خو لږ ارام وکړه د ورځې. وایي دی اوده شه د خیمې یو سوري ته پرېوته. نو یو زیم یو سعید بن حرب دی، نور څوک نشته. هغه اوده دی او زه یخ ناست یم. زه لګیا یم دا د پخلي غم کوم او د دې نور سامانونو حفاظت کوم. دې کې ما خبرې واورېدلې چې ما وکتل خیمې په خوا کې سعید اوده دی، نور څوک نشته دی. نو ما وویل چې کیدای شي خواله څوک راغلی او ما ته به نه ښکاري. نو زه ورغلم چې ومې کتل سعید ابن حرب اوده دی او په خوب کې خبرې کوي او خاندي. نو ما یې تماشه کوله، دا لاس یې اوږد کړ او لږ ساعت بعد یې بېرته داسې نرمۍ طریقه باندې راغونډ کړ او خندلې. نو دې کې وایي ناڅاپه یو ټوپ او ایسته رایخ شي. نو ډېر زیات درزېده، رپېدو او سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله کلمات یې ویل. وایي ما په سینه پسې راونیو جوخ. چې کله د ده دا رپېدل ختم شو، ما دې تپوس وکړو چې دا څه وشو تا سره، دا خبرې دې څنګه کولې او دا خندل دې څنګه. نو هغه وایي انکار کوه، ما ته دا خوب نه بیانوه، خوب یې لیدلی. ما مطالبه بار بار وکړه چې ما ته به ضرور بیان کړې تا چې څه لیدلي. نو هغه ما ته وویل چې خوب کې ما ولیدل دو سړي راغله، دومره ښایسته چې د دی نه ښایسته ما چېرته نه دي لیدلي. نو ما ته وویل چې غفر ذنبک وشکر سعیک، ستا کوشش الله قبول که، ستا ګناهونه الله رب العالمین معاف کړه او ته جنت ته داخل کړی شو. نو به یې ما ته وویل چې راځه ستا د دې عمل بدله کې چې الله څه تیار کړي دي هغه د باندې لږ ووینو. وایي زه روان کړم، ونې دي، خادمان دي، چینی دي او قسمه قسم نعمتونه دي. په دې کې زه روان کړی یم تر دې چې یو ځای ته یې ورسولم. نو هلته ما یو ښایسته زنانه ولیدله، غټو سترګو والا او ډېر ښایست الله رب العالمین ورکړی دی. دغه ځای ته زه ورسولم. نو وایي دې ښځې ما ته وویل چې زموږ انتظار خو ستا په باره کې ډېر زیات اوږد شي، غټ انتظار هم تا ته وکړه. نو سعید ابن حرب وایي ما ورته وویل دا کوم سړی چې خوب ویني چې زه کوم ځای کې یم، نه زما مرتبه کوم ځای کې ده. نو دې ښځې ما ته وویل چې انت فی جنت المأوا، ته به هغه جنت چې د اوسېدلو جنت دی هغه ځای ته به د الله رب العالمین داخلی. ما تپوس وکړه ته څوک یې؟ راته ویل چې زه ستا ښځه یم په جنت کې. نو ما وویل چې زه خو تا سره میلاوېدل غواړم. چې ما څنګه لاس ور اوږد کړه نو هغې په نرمۍ سره زما دا لاس واپس کړه او ما ته وویل چې اوس دا نشي کېدلی، ته دنیا ته واپس تلونکی یې او د هغې نه بعد به ته راځې مړ کېږې به بیا به راځې زموږ سره به ملاقات. ما وویل چې نه بل اللیله، اوس زه میلاوېدل غواړم. نو وایي هغه د مجلس نه پاڅېدله، ما پسې دانګ ووه، تا ولیدم چې دغه دی په دې دانګ باندې زه رایخ شم. وایي ما ورته وویل چې ابشر خوشحاله شه، الله رب العالمین ستا د عمل بدله تا ته په دنیا کې وښودله. وایي دې حورې ورته وویل چې 3 ورځې بعد به ته مرې او زموږ سره میلاوېږې. وایي کله چې سهار شه د توره واخیستله، د شپې ټوله شپه عبادت، د ورځې روژه نیولې ده او جنګ یې شروع کړ. واپس چې دا خلک راغله ماښام نو ټولو د ده د جنګ قیسې کولې چې نن د داسې حمله وکړه، داسې دشمنان ووجل. تعجب یې کاو. وایي دې خلکو ما ته دا قیسه بیانوله، ما په زړه کې وویل چې که د دې سړي د حال نه تاسو خبر وی لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به ډېر ژړلي وي او ډېر کمه خندا به تاسو کړې وي. مطلب دا چې تاسو د خوب نه نه وی خبر، ما ته خوب معلوم دی، دا په دې جنګ کې دا کوشش ولې کوي. وایي دې خلکو ما ته وویل چې د غشو باران به دی به ورنوته او ډېر حرص یې کاو چې زه شهید شم.
دویمه ورځ مو یم دغه شانته وشو څنګه چې په دې اوله ورځ باندې شوي په درېیمه ورځ باندې ما وویل چې نن زه په خپله ځم او د دې سړي دا حال به زه وینم وایي کله چې جنګ شروع شو د دغه تېرو 2 ورځو په شانته قوي جنګ یې وکړ نو په دې کې بره د قلا په سر کې یو کافر ناست و د هغه ځای نه غشې راوویشته دا پې ولګېد ما اواز ولګاو خلک مې را خبر کړه چې دا شی زخمي شه خلک راغله دی راوچت کړه لږه لږه ساه پکې وه و چې کله دا موږ کېناو د خندل نو ما ورته وویل چې خوشحاله شه نو ده زر دا لاندې شونډه وچیچله او په سترګو یې ماته اشاره وکړه چې اکتم امري زما خبره پټه وساته چاته حل مه وایه او وایي خندل یې په دې وخت کې هم نو دا سړی وایي دا هشام وایي قسم په الله چې د زنکدن په وخت کې صرف دا کلمه وویله چې الحمدلله الذي صدقنا وعده هغه الله د پاره د کمال صفتونه دي چې زموږ څخه خپله وعده رښتینې کړه او د دې نه بعد وایي د هغه روح ووته شهید شي